jungle. السلام علیکم زم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ باندې درد دما خبرونه راځي چې وګورو د ټولو مخکې سر خبرونه د وزارت داخله مطابق دهشتګرد په ملک غټه تباہي کول غواړي د برادر شرنګل په علاقه کې د پولیس په ډرایور باندې وحشیانه تشدد خلکو احتجاجاً روډ بند ک د هتیانو جیوړ محمد الطاف په نیویارک امریکا کې د کرونا له سببه حق ورسید ډي سي مردان ایډیشنل اسسټنټ کمشنر قیصر کونډي د شیرګړ نه لونخوړ ته او د لونخوړ نه زاهد کمال شیرګړ ته بدل ک د دیر د تیمرګری د هسپتال میډیکل سپیشلیست ډاکټر نیاز محمد د کرونا نه صحتیاب شو راځي چې وګورو د دې خبرونو تفصیل د وزارت داخله مطابق شدت پسند او ملک دشمن عناصر سو وخت هم په ملک په غټه پیمانه دهشتګردي کولی شي د وزارت داخله مطابق شدت پسند او ملک دشمن عناصر سو وخت هم په ملک په سکیورټي ادارو د سکیورټي ادارو په بلډینګونو په پبلک ځایونو او په پبلک ګیدرینګ باندې غټه غټه حمله کولی شي د شدت پسند او ملک دشمن عناصرو د دې حملو مقصد د ډیرو نه ډیر مړی کول دي وزارت داخله په دې سلسله کې د څلورو واړو صوبو ګلګت بلتستان آزاد جموں کشمیر او اسلام آباد چیف سیکرټریانو ته سرکولر جاری کړی دی او دا هدایت جاری کړی چې چیف سیکرټریان او آی جیز دی په دې سلسله کې فوري ضروري میټینګونه وکړي او د خلکو د مال او جان د حفاظت لپاره د سکیورټي په سلسله کې کوټلي ګامونه پورته کړی شي د برادر په علاقه شرنګل کې پولیس په یو ډرایور باندې وحشیانه تشدد وکړ د علاقې اوسیدونکو تاجرانو د دې ظلم خلاف دیر کوستان روډ احتجاجاً بند کړ خو ولې د شرنګل ایسي د مشتعل مظاهرینو سره کامیاب مذاکرات وکړه او دوی په روډ کلاولو باندې آماده کړه د هتیانو جیوړ محمد الطاف سره د خپلو بچو او کور والا په امریکا نیویارک کې اوسېده څو ورځې وړاندې دته کرونا وایرس وشو او دی په کرنټاین سنټر کې زیر علاج و خو اخر کار د کرونا وایرس خلاف جنگ وبیله او کرونا وایرس ته د ژوند دروازه بند کړه او د حق ورسید د محمد الطاف دا مرګ د خاندان د پاره لویه صدمه ده د ډي سي مردان عبید وزیر د دفتر نه د جاری شوي سرکولر مطابق ایډیشنل اسسټنټ کمشنر قیصر کونډي د شیرګړ نه لونخوړ ته او زاهد کمال د لونخوړ نه شیرګړ ته بدل کړی شو تیرې ورځې د شیرګړ په بازار کې د ایډیشنل اسسټنټ کمشنر قیصر کونډي د دوو ماتحتو اهلکارو او د یو دکاندار ترمنځ تکرار وشو د هغې په نتیجه کې دکاندار ته د زړه دوره وشوه او حق ورسېده عام خلک دا قیاس کوي چې ډي سي مردان عبید وزیر د دغه تاو تریخوالي د کمولو دپاره دا تبادله کړې ده د دیر د تیمرګرې د سرکاري هسپتال د میډیکل بي وارډ انچارج ډاکټر نیاز محمد اخر کار کرونا وایرس ته شکست ورکړ او دا جنګ یې وګټو دته تیرې ورځې کرونا وایرس شوی او زیر علاج خو اخر کار صحتیاب شو ایډیشنل اسسټنټ کمشنر زاهد کمال د لونخوړ نه شیرګړ ته د خپلې بدلۍ نه فوراً پس د تاجرانو د نمایندګانو سره اهم ملاقات وکړو دا ملاقات د انجمن دکانداران شیرګړ په دفتر کې وشو په دې موقع د دکاندارانو چابړي پروشانو او قصابانو نمایندګان موجود وو ایډیشنل اسسټنټ کمشنر زاهد کمال وی چې تاجران او انتظامیه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي د دې د یو بل سره تعاون ډیر ضروری دی دوی چې د ګران پروشانو ذخیراندوزو سره به هیڅ قسم نرمي نشي کولی تاجران دي د خپلو صفونو نه بهر کړي
دا ملاقات په ډېر خوشګوار ماحول کې وشو. اډیشنل اسسټنټ کمشنر زاهد کمال او د تاجرانو مشرانو د یو بل سره د تعاون عزم وکړ. اډیشنل اسسټنټ کمشنر زاهد کمال مخکې وویل د طریقه باندې وزرې چې څوک دا روډ ولوي چې وړي دي شي استاسو هم ښایست دی او زموږ هم ښایست داسې د څه ده او انشاءالله زموږ به چې کوم دی نو داسې نه چې مونږ د انډیا نه راغلي یا د اسمان نه راغلي همدا خلک یو یو ورونه یو انشاءالله تاسو هم راسره تعاون کوئ زه به هم درسره تعاون کوم. کتونکو د تازه ترین خبرونو کتلو د پاره پښتو پوینټ ټي وي کتل خپل معمول جوړ کړئ او سبسکرایب یې کړئ. تاسو زمونږ او مونږ ستاسو ضرورت یو.